ملګرو دا وخت زه په پښتونخوا ریډیو پېښور کې ما را سره ځوان فکره شاعر راحیل اسیر صاحب هم ولاړ دی، نو هغوی ته به وایم چې خپل هغه شعرونه را سره زمزمه کړي چې نن یې تازه تازه راته راوړي دي. مننه سرجي. غزل دی وایي ته وې چې تش د مسلمان زار شم، ته وې چې تش د مسلمان زار شم، زه ویم چې مړه د انسان زار شم. واه 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 واه. تا سره تل وي خوشحالي زارېږه، تا سره تل وي خوشحالي زارېږه، او ما سره تل وي د خفګان زار شم، او په اولي نظر کې ستا نظر شم، په اولي نظر کې ستا نظر شم، په اخري نظر د ځان زار شم. واه واه واه. سرجي د ځمکې خلکو خولې له راویستمه، د ځمکې خلکو خولې له راویستمه، وایم چې بره د اسمانه زار شم. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. د شپې زارېږمه د جام او ساقي، د شپې زارېږمه د جام او ساقي، د ورځې لاړ شم د مولا نظر شم. حد دا بیا ووایه، دا بیا ووایه. مننه سرجي وایي د شپې زارېږمه د جام او ساقي، او د ورځې لاړ شم د مولا نظر شم. حد دی یار. او خوږه جانانه د جانانه زار شم. سرجي تاسو ترې ډالۍ وي. ها ارشاد. خوږه جانانه د جانانه زار شم، مطلب مې دا دی چې لتانه زار شم. دا چې څو ځله ویلې شو وایه. خوږه جانانه د جانانه زار شم، مطلب مې دا دی چې لتانه زار شم، او هغه په هغه ځای کې ما ووجني، هغه په هغه ځای کې ما ووجني، زه چې په کم ځای کې د چا نظر شم. واه واه واه. ډېر ښه دی. بیګا مې نن غوښتو په توره تیاره، بیګا مې نن غوښتو په توره تیاره، نن مې وې مړه د بیګا نظر شم. واه واه واه. آخري مقصد سرجي چې بس کله کله راحل سم راګیر کی، بس کله کله راحل سم راګیر کی، بس کله کله راحل سم راګیر کی، او بس کله کله د باران زار شم. واه واه واه. ډېره زیاته مننه کو د وخت راکولو مو.